زکات او خیرات هغه نه دی چې تا سره دولت شته او ته ورکې، نه چې تا سره نشته هغه خپله نوڼۍ چې یوه تا ته میلاویږي هغه چا سره نیمه کړي او هغه بل له ورکې. دا د صحابو ژوند. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه عمر الله ولا ډیر ورکړو. دا په هغه صحابه کرامو کې دي چې په اول کې کوم مسلمانان شیو په مکه مکرمه کې دی هغه زمانہ کې مسلمان شیو چې یو څلور شپږ کسه مسلمان شیو دی هغه زمانہ کې مسلمان شیو. بیا خپل غفار قبیله کې وو، بیا هجرت وکړ، پیغمبر علیه السلام وفات شو، دی حیاتو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانم تیر شو خلافت، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت هم تیر شو. خو په دې دوانو خلافتونو کې دی بالکل خاموش. یو خو د طبیعت داسې و چې بالکل ځان لا د بای سړی وي او ډېر سختي مزاج یې سختي، نو د مزاج ډېر سختو، چا سره به کېناسته پاسېدم ډېر نه. او چې پیغمبر علیه السلام وفات شو بس بیا خو بالکل ګوشه نشیني اختیار کړه. بعضې داسې صحابه کرامو چې هغه د پیغمبر علیه السلام وفات سره ډېر زیات خفه شو. هغوی چې به لیدل مصلی به خالي وه، منبر به خالي و، چې اقامت په وشو صحابه به د دروازې ته کتل چې پیغمبر علیه السلام به اوس د کوره روځي. دلته به اقامت شو پیغمبر علیه السلام به هغسې رونوته، صحابه بعضې بالکل خراب شو. هغې کې یو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مو هغه دا حالات برداشت نه کړل چې مصلی به هم خالی لیده، منبر به هم خالی د جومات به هم خالی لیده، د مدینې کوڅې هم د پیغمبر علیه السلام نه خالی وي. بس هغوی برداشت. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هم لاړه شام ته، دغه جدایی هغه نشوه برداشت کولی. او یو دا صحابي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دی گوشه نشین شو، بالکل خاموش، نه چا سره خبرې اترې سم نه، بس بالکل. خدا د دوه دورې تیر کړل، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت د دلته تیر کړل. خو بس بیا ته برداشت نشو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت دور راغی، نو داغه نه اجازه وغوښته، وی ما ته اجازه وکړه او زه ځم دمشق ته شام ته ځم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ډیره ښه ده ستا طبیعت دغه چې ته ځې نو موږ تا نشو منې کولی. نو دی د هغه په اجازت باندې لاړه شام ته، دمشق ته لاړ. هلته گورنر چې و نو هغه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خو ترقی یافته علاقه وه او صحابه فتوحات کړي و، هر څه ډېر شوي و، او د ده خو هغه ملنګي طبیعت و، هغه درویشانه انداز یې خپل. د چې بچا سره پیسې لیدې ورته یې ویې دا څه کوئ، دا ولې تاسو جمع کوئ؟ ښه جامې ته چانش پیغمبر علیه السلام داسې جامې اچولي دي چې دا تاسو کومې اچولي دي، چې خوراکونه به یې ولیده. پیغمبر علیه السلام خو دا خوراک نه و کړی. پیغمبر علیه السلام خو چې به یو ټیم وخوړه نو بل ټیم به ورته بیا نه میلاوېده. دا تاسو ولې شپه او ماښام سهار او ماښام خوراکونه کوئ؟ خلکو سره په جګړه. او بیا د قرآن مجید یو آیات د به دلیل کې پیش کو، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، چې څوک مال خزانه کوي جمع کوي او هغې نه زکات نه ورکوي. نو د آیات کې رستو راغلی دي چې الله پاک په د قیامت په ورځ دا ورته د جهنم په اور سره کی او په دې به د دوی د اړخونه او مخونه او شاګانې داغلي کیږي. دا آیات په دلیل کې پیش کو. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ به ورته وی ګوره دا خو د هغې خلکو د پاره دی چې څوک ته زکات نه ورکوي. نو چې مونږ زکات ورکو او دا مال اوس الله د فتوحاتو سره راوستی دی، نو مونږ څه وکړو په دې باندې؟ دا وغورځو. او د ده مقه یو سخت طبیعت و، ده به وی نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به درې ورځې روټۍ نه خوړه او تاسو ځانونه خېټې په خوراکونو وشلولې. دی به په دې په جګړه داسې جامې خشته مزیدار دا خو پیغمبر علیه السلام نه وی اغوستی.
داسې کورونه خو ته پیغمبر علیه السلام نو جوړ کړی دا تاسو چې څنګه جوړوي هلته خلک ته تنګ رالل د دلایلو نه د بس صحابي او مشر صحابي چا وسره جګړه نشو کولی سختي مو سره چا نشو کولی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ گورنر او هغه حضرت عثمان رضی الله عنه ته خط لیک وی مهرباني وکړه دا سړی مدینه ته واپس وغواړه بس هغه دا هغه ځای نه خط راولېږه دته وی چې زه امیر المؤمنین عثمان تا ته حکم کوم چې ته راشه مدینه منورې ته واپس بس او خو د پیغمبر نه اورېدلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل وی که تاسو باندې یو حبشي غلام هم امیر جوړ شي دا هغه اطاعت په تاسو باندې فرض دی او لازم دی بس خو چې حکم یې واورېد سمدستي بسترې را په اوږه کړه او مدینه منورې ته واپس راغی حکم یې منه امیر المؤمنین هر څه چې دی خو حکم دا مدینه منورې ته راغی نو مدینه منوره کې هم دقه حالو هلته خو هم ترقي شوې وه ډېره زیاته او خلق جون د خلکو بلشان شوی او د صحابه او هغه زړې زمانه جون نو دلته هم دغه جګړې وي نو بیا دی په خپل دلته مدینه منوره کې تنگ شو چې دا خلک ما سره بحث او مباحثه کوي نو حضرت عثمان رضی الله عنه نه اجازه غوښته وی کستا اجازه تی نو زه به د مدینه منوره نه چرته بل خوالاړ شم زه شام تم نظم آباد علاقې تم نظم یو خوشي علاقې ته بلار شمه خودي خلکو سره زما جون نه تیریږي دا ما تنګي زه یو سوي مو دوی بل سوي ناغه وته وی زه ډیره خده چې ستا کم خواخه وي کم خوازي وی زه به ربزي تلار شم ربزه یو علاقه د خوشي زنګل دی او خوشي علاقه ده وی زه به تلار شم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په اجازت باندې د ربزي تلا ربزه کې اوسېده یو دی یو سره خزه ده او یو سره لور ده بس نورې څوک سره نشته بعض روایتو کې راغلي دي التم س بعض خلکو اوسېدل داسې خوا کې وسره نو دا غوی دا خیالو جوړې دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ را شړلې دي او هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مخالف نه دا غوی برال او دنه به تاسو ته حضرت عثمان را شړلې دا وته نه دا تاسو غړې وړې وای ولی ما برا شړی ته امیر المؤمنین دی او نو ما تا غویلی دي چې تلار شه زه په خپل طبيعت باندې ما ته اجازه غوښته دی او زرا غلي زغه غزر نیم را شړل التاغوی تنګو را تنګو خو بس د ځان له یو ځای کې اوسېده او بس خلکو سره میل میلاپ نه او بس ځان جون دې تیرو کله چې د وفات وخراغي بیمارو بس دا درې کسه دي خزه د لورې د وسره هغه زمانہ کې چیلو خرو یا اسو یا چې دینو اوخه دا به هر چا سره دا غریب سړی سره مو دا خلکو خو په دې باندې جون تیرو چې کله بیمار شو خزه وته بجاړه شو چې دا خدای بنده تا خو موږ داسې ځنګل ته راوستیو اوس دلته کراته ته وفات شي او حالت تم خنه دی وفات کېدو حالت دی نو زه په تاسو کوم دلته څوک شتم نه نو تا به لامبای څوک طالب کفن څوک درکې تا به جنازه څوک کوي تا به خخای څوک دلته موږ سره څوک نشته نو خپل خزه ته خفکیګم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل ناستو صحابه وسره ناستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه په مجمع کې و فرمایل وې په دې مجمع کې یو کس هغه بزان له جون تیری ځان له بمري او ځان له وفات کیږي او ځان له پاسی د قیامت پورس یوازې او داغه جنازه به یو جماعت د صحابه او د مسلمانانو کوي نو زه سوچ کوم
چې پیغمبر علیه السلام سره په مجلس کې کم صحابه ناستو هغه یوم نن نشته یو زه پاتې نو پیغمبر علیه السلام چې دغه خبره کړې وه چې ځان لځای کې به مري او یو صحابو د مسلمانانو یو جومات په دغه جنازه کوي نو دا زما د پیغمبر په خولې باندې مکمل یقین دی ما کذبت و ما کذبت نه زه دروغ ویم او نه ماته دروغ ویلی شوي دي دا څه چې ما اورېدلي دا ریښه دي زما جنازه ته بېغمه شه دا به کېږي خامخه او ته داسې چلو که ښځې ته وي دا لار ده خیمه وه خیمه یې لګولې وه داسې لار شانتې وه وی بس ته دقل ته وځه او داسې ګوره څوک به راشي یو ورځ تېره شوه ماښامه پورې غریبه ناسته وه څوک رانلل دی بیمار دی بلکل مرض الوفات دی په سبا باندې بیا ښځې ته وایي ته لاړه شه ته هلته ودرېږه او که څوک داسې تلل نو اشاره ورته وکړه آواز ورته وکړه دویمه ورځ هم تېره شوه څوک رانلل درېیمه ورځ باندې چې سهار و ښځې ته یې ویې ته لاړه شه او هلته ودرېږه او لور ته یې وی بچی دا چیلې ده دا علالکه چیلې دی ملمانه به راځي نو خیال کوه چې هغه ملمانه ده نه بغیر روټۍ نه لاړ نشي دا روټۍ به پې خورې نو بیا به هغه ملمانه رخصتۍ لور یې لګیا شوه پخلی یې شروع کړو او ښځه یې لاړه بار ودرېده په د لار کې ولاړه ده لرې نه دا هغه ورځې د حج ورځې بس په ختمې شوې وي او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو قافلې سره د مدینې منورې نه ته مکې مکرمې ته مشهوره لار بله وه خو هغه لږه اوږده ده او دا لار د ځنګل لار ده خو دا ده چې دا نږدې وه او ده ته حکم وشو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه هغه حج له راغلی او هغه په مکه مکرمه کې نو هغه ورپسې تلو لېږلی وی ته اوس راورسه مکې مکرمې ته اوس الله دې بندوبست کوي بد د ځان سره څه کسان کړل او هغه اوږده لار یې پرېښود او په دې لنډه په دې ځنګلو باندې را روان شو مکې مکرمې ته دې ربضې ته راورسېد دغلته چې لورې نه سړي ښکاره شو نو دا ښځه یې ولاړه وه او خپل لوپټۍ د سر نه اکړه او دا لوپټۍ ورته داسې وخوځوله چې دې طرف ته راشي نو هغوی پوه شو چې یاره دا ښځه څه حاجت دی راځئ چې ورشو عبدالله ابن مسعود ملګرو ته وی راځئ راله وی ابې څه دي وی دلته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی او بیمار دی او بس مرض الوفات دی وفات کیږي تاسو مهرباني وکړئ نو لږ د هغه ګور کفن پکار دی او جنازه یې پکار ده نو تاسو راشئ هغوی ورته وی څوک دی د پیغمبر علیه السلام صحابي وی ابوذر غفاري عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په جړا شو وی دا خو پیغمبر علیه السلام ویلیو چې دی به یوازې ژوند تېروي یوازې به مري او د قیامت په ورځ به هم یوازې پاسي راغی ابوذر غفاري سره میلاو شو د هغه بلکل اخري حالت و وصیت یې ورته وکړ وی ما له کفن راکې خو ما سره د کفن کپړه نشته دلته نو تاسو کې یو کس هغه کس چې هغه حکومت او سرکاري نوکری نی کړي د حکومت عہدیدار نی پاتې شوی نو هغه د مال خپل جامې راکړي او هغې کې زما کفن مرګرو داسې یو بل ته وکتل وی څوک داسې شته چې د حکومت نوکر نی پاتې شوی سرکاري نوکر نی پاتې شوی په هغې کې یو انصاري یو صحابي هغه وی بالکل ما نوکري نه ده کړې او ما د خپل احرامونه یې تړلي وی ما چې کم احرام راغشتی دی نو دا ما له مور چې دی نو په ګوتو باندې جوړ کړی دی دا ما خپل کور جوړ کړی دی دا هم د سرکاري پیسو نه دی نه د بازار اغشتی شوی دی دا زما
احرام چې دی نو دا به زه دله ورکم. نو هغه د احرام 2 څادرې هغې د ابوذر غفاري کفن که او بیا جنازه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وکړه او په حق خوشي بیابان کې خخ دوی روانېدل رخصتېدل لورې ورته آواز وکوي زه یم زما د پلار یو وصیت و چې دا بغیر روټۍ لاړ نه شي ما روټۍ تیاره کړې ده او روټۍ وله راوویسته هغې وخوړه هغوی ته داسې لاړل او دوی بیا داسې راغلي بس یا بالته. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابو زندگی و عزتمندو دا داسې جون دومره سخت جون د غربت او د درویشۍ او د ملنګۍ جون خو زړونه بادشاهانو. یو ځل میلمه راغی خادم ته وی په اوښانو کې چې کوم ښه اوښ دی او قیمتي اوښ دی د ټولو نه هغه شا به لاړ شه او هغه حلال که هغه حلال که چې دی راغی اوښان یې نورو کتل هغه یو کوم قیمتي اوښ چې و هغه ولاړو نو خادم ته وی تا ته خو ما ویلو چې په اوښانو کې هغه کوم قیمتي اوښ دی هغه حلال که نو هغه ورته وی حضرت دې باندې خو ته ګرځې را ګرځې سفرونه پکې نو ځکه مې دغه حلال نه یا د خدای بنده دا خو ما د آخرت د سفر دپاره تیار کړی و د دنیا بس سفري چې زه به په دې اوښ باندې ځم او په دې اوښ باندې ځم دغه اوښ دا ما د آخرت د سفر دپاره تیار کړی نو چې دا تا په میلمنو خوړلی وي زما به آخرت سفر ښه شوی وي. دا نه د زړه بادشاهانو غنیانو ژوند یې ملنګي او زړونه بادشاهانو. عزتمندو دا د پیغمبر علیه السلام د صحابو ژوند دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا زما صحابه دي دا د ستورو په شان دي چې د دوی ژوند چام خپل که کومه طریقه د دې صحابو تاسو خپله کړه تاسو به فلاح او کامیابي بیا ومومئ. د دې صحابي یو 2 صفتونه ډېر بهترینه بله جمعه ما بیان کړي یو خو ما نن بیان کو ګورئ چې دونه ملنګ او درویش دولت هغه نه دی زکات او خیرات هغه نه دی چې تا سره دولت شته او ته ورکړي نه چې تا سره نشته هغه خپله نوڼۍ چې یوه تا ته میلاویږي هغه چا سره نیمه کړي او هغه بل له ورکړي دا د صحابو ژوند مالدار خو کولی شي مالدار خو زکات هم ورکولی شي او خیرات هم ورکولی شي او هر څه کولی شي کمال دا دی چې تا سره نشته او ته د الله په لار کې ورکړي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او بل د دې صحابي کمال داو چې د خبرې پوخ کومه خبره به وکړه په هغې باندې به دومره کلک ولاړو که د هغه سر ته تېره جمعه ما دغه واقعه بیان کړې وه چې ځان یې مرګ ته ونیوه او بل سړي په قصاص کې دی چې دی نو ځان یې تیار کړ خو واده یې ماته نه کړه واده خلافي ونه کړه نو دا واده ډېر پاخو. دا صفتونه الله دې مونږ کې هم راولي او الله دې تاسو کې هم راولي. په دې زمانه کې یقیني دغه ژوند ډېر ګران دی صرف قصې دي قصې به بیانو او ژوند به تېرو خو څه ناڅه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه د صحابو ژوند یاره که د کور له جومات نه بار نشو نو چې جومات کې خو د پیغمبر علیه السلام ژوند لږ خپل کو دا مونځ خو د پیغمبر په طریقه باندې وکړو. پیغمبر علیه السلام څنګه مونځ کړی مونږ له د مانځه چل راځي چې یاره هغسې مونځ مونږ وکړو زما جامه زما پیزار زما ویښته زما صورت زما سیرت دا چې د پیغمبر او د صحابو په نقش قدم باندې شي او د هغوی په شان شي. الله دې توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. پیغمبر علیه السلام سنت طریقې زموږ ژوند کې راولي د هغوی په نقش قدم باندې روان کې. یا الله څونه مردگان د اهل اسلام شوي دي مغفرت نصیب کړي بیمارانو ته شفا کامله ورکړي. حاضر جمع کې د چا څه شرعي حاجات دي ټول شرعي حاجات پوره وګرځي زموږ خدای دنیا او آخرت ښه کړي خدای زموږ په حال باندې رحم وکړي. صلی الله تعالی سنت کوي خدای وبخښي.